د بشپړېدو پړاوونه کوم دي؟ توبه د اصلاح او سمې لارې ته د بیرته ستنېدو یو معنوي سفر دی چې لاندې پړاوونه لري. لومړی د ژورې پښیمانۍ څرګندول. د توبې لومړی پړاو په خپلو ګناهونو د رښتینې او ژورې پښیمانۍ احساس دی. دا پښیماني باید دومره رښتینې او ژوره وي چې انسان د خپلو تیروتنو په درک کولو او د سمون لپاره د هیلو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. دویم د ګناه پرېښودو ټینګه اراده. ورپسې اړینه ده چې انسان د قوي پرېکړې او ټینګې ارادې په مرسته له ګناهونو ډډه وکړي. دا اراده باید دومره قوي وي چې د وسوسو او فتنو په وړاندې مضبوطه پاتې شي. دریم الله متعال جل جلاله ته رجوع کول. په دې پړاو کې بنده د پاک زړه او خالص نیت سره د الله تعالی څخه بخښنه غواړي. د مغفرت غوښتنه باید د زړه له تله او د الله تعالی جل جلاله د بې پایانه رحمت په هیله ترسره شي. څلورم د تیروتنو جبران. که ګناهونو نورو خلکو ته زیان رسولی وي نو د دغو زیانونو جبران د توبې یوه مهمه برخه ده. دا جبران کیدی شي د رښتینې بخښنې غوښتنه، مالی توان ورکول یا داسې نور اصلاحاتي اقداماتو ترسره کول وي چې د زیان جبران وکړي. پنځم په سمه لاره استقامت. د توبې وروسته اړینه ده چې انسان په سمه لار کې ثابت قدمه پاتې شي. دا د دې لپاره چې د دیني باورونو پیاوړي کول، عبادتونو زیاتول او د نیکو اعمالو تعقیب وکړي تر څو د ناسم چلندونو بیا تکرار مخه ونیول شي.